د پخوا زمانې قصه ده. د سیدو شریف په نوم یو کلی و. د هغې کلي خلک ټول خفه و او د هغې وجه یو ظالم بادشاه و. په دغې کلو به یو بادشاه حکومت کولو. دا بادشاه ډېر ظالم و. په کلي کې د هر دوکان نه به پیسې اخیستې او نور به یې هم په کلو والا رنګ رنګ ظلمونه کول. په دې کلي کې یو ښځه او خاوند اوسېدل. د سړي نوم جمال و او د ښځې نوم شازیه و. یا سړیه دا بادشاه چېرته زموږ نه پیسې شروع نه کي. ما سره خو ډېر غم دی. که ته څه وې؟ یاره ښځې ته غم مه کوه. د هغې دپاره مې درله پلان جوړ کړی دی. څه مطلب سړیه؟ څه پلان؟ ستا پیرونه ګوره اکثر ناکامه وي. زه به بادشاه له لاړ شم او ورته به ویم چې زه ډېر زیات غریب یم، ما له لږ کار ده. نو چې هغه ما له دغسې کار راکړي زه به د هغه نوکر شم او موږ به دې بد شو. او دغسې جمال په دې پلان باندې د بادشاه محل ته لاړ شي. بادشاه سلامت، زه ډېر غریب یم او که کار دې راله راکړه نو ډېر احسان به دې وي. یا لکه کار خو به درله درکړم، خو دا راته ووایه چې ته زما دپاره څه کولی شي. بادشاه سلامت، چې کومې پیسې ته راغونډې هغه پیسې به درله زه راغونډوم. هلکه ته خو ډېر د کار سړی یې ها، بس خوښه مې ده، سبا کار له راځه. او دغسې جمال د بادشاه سره نوکر شو او په خوشحالۍ کور ته روان شو. یا سړیه وایه که نه څنګه چلو شو؟ ته چې بادشاه له تللی وي کار میلو شو؟ او که نه ښځې کار میلو شو. بادشاه وي زما په ځای باندې ته د خلکو نه پیسې ټولوه. دا څه وی سړیه؟ دا خو ډېر زبردست کار دی. زه خو یم چې کومې پیسې راټولې نیمې وتې مونږ اخلو او نه یوه بادشاه له ورکوو. که ته څه وی سړیه؟ یاره ښځې دا څه وی؟ ډېر د خلو زما خیال نو سمه چالاکې. یاره وله پیسې راوباسه. تا ته ګورې زما پته لګي بیا ګورې زما دماغ خرابېږي. یاره وله خیر خو دی که نه ته څوک یې او د څه شي پیسې لا نه ته غواړې؟ زه د باچا نوې نوکر یم او باچا وي چې کوم سړی پیسې نه درکوي ما ته وایي چې د خپې لاس پې درله ماتوم. حوصله کې که نه. او چې ولې نه دا والې ښه؟ پوله خو دي که نه کمې خو نه دي. هلکه جمالې دا خو یو هسته کار دی یار. هېڅ کار پکې نشته، بس بدماشي کوو پیسې میلاویږي. دا وګوره که نه ښځې نن مې د کار لومبیا ورځ وه او شوله مې ووایه. یا سړیو دا دومره ډېرې پیسې؟ هره شا به نیمې پیسې ته راکوه. لږ صبر وکړه ښځې، تعدي مه کوه. ان دا واله نیمې ځان سره کېږده او دا نیمې به زه ځان سره بادشاه له یوسم. دا واله بادشاه سلامت دا مې دله نن راټولې کړي. دغسې لکه دغسې خو په محنت باندې کار کوه ها. د بادشاه یو زوړ وزیر و. هغه به اکثر بادشاه ته نصیحتونه کول خو بادشاه به هغه ته هم غوسه کېده. بادشاه سلامت، دا کلي والا ډېر غریبانان دي او دوی سره دومره ډېر ظلم مه کوئ. تا ته ما شل ځله ویلي دي چې ما ته به نصیحتونه نه کوې. تا له پیسې زه درکوم که کلي والا درکوي. بل طرف ته په دې کلي کې یو هلک و چې د هغه نوم فرید و. فرید د خپلې بوډۍ مور سره په یو ورکوټي شان کور کې اوسېده او د فرید هم په دغه کلي کې د کریانې یو ورکوټي شان دوکان و. هلکه پیسې راوباسه شابه. زما نو کار روم دي شابه ناوخته کېږي چې ځم. د څه شي پیسې غواړې خیر خو دي که نه؟ ما سره وروره یو روپۍ هم نشته ښه؟ زه ځم نو باچا درپسې راولم. اوس به یې درنه باچا په خپله واخلي ښه. باچا سلامت هلته یو دوکاندار دی او هغه پیسې نه راکوي. یا لکه ته دا دله پیسې ولې نه ورکوې؟ تا ته پته نه لګي چې دا زما کس دی؟ باچا سلامت، زما د 500 خرڅ شوی دي چې هغه زه تاسو له درکوم نو زه به کور ته وړم. ستا دا مجال چې ما ته د انکار وکړو. هلکه دا دوکان وره بند کړې او حوصه مې ووهې. ویې وهې حوصه مې ووهې چې دې بیا داسې نه کوي. او دغسې بادشاه فرید له وهل هم ورکي او د هغه دوکان هم بند کړي. او فرید چې کور ته لاړ شي نو مور ته ټوله قصه بیان کړي. فریده بچی ته یې زړه مه کوه، الله به خیر کړي. دله به الله ښه سخته سزا ورکوي یا الله دې باچا له سزا ورکړي. دا څه کې مورې؟ یا الله دا باچا په مرض باندې اخته کړي. او دغسې د دې خبرې یوه میاشت تېره شوه. باچا سلامت خیر خو دي که نه؟ او یاره بس لږ بیمار یم. ولې څه چل دی در باندې؟ یاره بس ټول وجود مې دردونه کوي او په دې زړه کې مې سکون نشته. پته نه لګي چې ولې. او دغسې د بادشاه بیماري ورځ په ورځ زیاتېده
او په کټ پرېوته. ډېر ډاکټران او حکیمان راغلل. د باچا چکپ یې وکړ، خو څوک هم د باچا په بیمارۍ پوه نه شو. بادشاه سلامت، ستا په بیمارۍ باندې زه پوه شوم، خو که خفه کېږې نه نو درته به ووایم. نه حکیم صاحب نه خفه کېږم وایه، خو په ستړي که زما علاج وکړې ډېر تکلیف کیم. بادشاه سلامت، تاسو چې د ټولو نه زیات ظلم په چا کړی دی هغه نه معافي وغواړئ. تاسو ته دې دوی ضرورت نشته، تاسو ته د دعا ضرورت دی. ما خو په هر چا باندې ظلم کړی دی، خو ډېر ظلم ما په هغه فرید هلک باندې کړی دی. او دغسې په سبا باندې بادشاه د فرید د کور ته د معافۍ غوښتو دپاره لاړ شي. بادشاه سلامت، تاسو بیا سره راغلی یې، بیا زموږ غریبانو نه څه غواړئ؟ او بیا بادشاه هغوی ته خپله ټوله قصه بیان کړي. بادشاه سلامت یو ډیوه پیدا که، کلي کې په هر یو کور باندې وګرځه، هغوی نه مافیانې وواله، خو خپلې اوښکې په ډیوه کې ونډې که، هغه اوس فضوه خبر شي. او بادشاه همدغسې وکړي، خپل وزیر د ځان سره کړي، کلي کې کور په کور باندې وګرځي، د هر یو کس نه معافي وغواړي او خپلې اوښکې په ډیوه کې راغونډې کړي. او بیا د شپې بادشاه الله ته په سجده پروزي او معافي وغواړي. په زیره دا ډیوه اوس ولګوه، څه پته لګي الله مې دې سره هوکي. حاجي دا دې لګومه. او بیا چې کله هغه ډیوه ولګوي نو بادشاه ته خپل ټول ظلمونه رایادېږي او جاړي. دغسې شپه تېره شي او په سبا باندې بادشاه بلکل ښه شي. بادشاه سلامت، اوس څنګه یې او شپه څنګه تېره شوه؟ اوس خو تاسو بلکل ښه ښکارئ. او که نه وزیره زه بلکل ښه شوم، زه ډېر خوشحاله یم، الله ماله بل ژوند راکړو. اوس ټول کلیواله د بادشاه نه ډېر خوشحاله وو، خو جمال خفه و ځکه چې د هغه کاروبار خراب شو. جماله ته به داسې وکړي، نن نه پس په چا نن پیسې نه راخلي، زه به درله تنها درکوم. یاره دا خو مې ټول کار خراب شو، دی به ماله څونه تنها راکوي، ما خو به ډېرې پیسې پیدا کولې. یا سړي ولې خفه خیر خو دې که نه؟ او بیا جمال خپلې ښځې ته ټوله قصه بیان کړي. دا څه وی، دا څه شو، اوس په څه کوو؟ داسې خو به زموږ ټول کار خراب شي. او که نه ښځې، په دغې باندې خو زه هم خفه یم که نه. سړیه زه خو ویم یو کار به وکړو، د بادشاه نه به دا سونه او دا پیسې پټې کړو او بل کلي ته به لاړ شو، به تښتو او ښه ښایسته ژوند به تېروو. یاره ښځې له دې راله خوشحاله کوو، بس خو حمیده بېګانه به ورځو. او دغسې دوی دواړه د شپې د بادشاه محل ته روان شي. او لږ ساعت پس دوی په محل کې هغې کمرې ته ورسي. یا سړیه څومره ډېر مال دی، هله شابه بورې تېره کوه څوک را باندې رانشي. او دغسې دوی دواړه د بادشاه هغه سره زر او پیسې پټې کړي او روان شي. لږ ساعت پس چې بادشاه ته خبر میلو شي نو بادشاه ډېر غوسه وي او بادشاه حیران وي چې دا کمره اخر چا څنګه معلومه کړه. بادشاه سلامت، دا ماته د خپل کس کار ښکاري، جمال هم پرون داسې نه دی راغلی. الله شا به لاړ شې ټول او ما له زر ته زر حل پیدا کړې. او دغسې د بادشاه کسان کلي کې کوڅه په کوڅه وګرځي خو غل پیدا نشي. بل طرف ته جمال او ښځه یې په ځنګل کې روان وي چې اچانک دوی له یو عجیبه شان دروازه محله ورشي. یا سړیه دا وګوره، دا لا څنګه دروازه ده، دا خو څه جادو والا دروازه ماته ښکاري. یاره ښځې جوړ قسمت هم کار وکړو، راځه چې وردن نه شو کیدی شي چې ته بلې دنیا ته لاړ شو. او دغسې دوی دواړه هغې دروازې ته دننه شي او اچانک دوی دواړه په یو غټ محل کې پیدا شي. دا وګوره که نه ښځې، ما درته وینه زما په خیال چې موږ چې ته بلې دنیا ته لاړو. او که نه سړیه څومره ښایسته محل دی. او که نه به دا زموږ دی ها. او که نه ښځې، زه خو یې ملام به ورته وکړو او سهار به په دې ټول کلي بادشاهي کوو. او دغسې دوی دواړه په هغه محل کې وده شي. خو سهار چې کله د دوی سترګې وړې شي نو بادشاه یې مخې ته ولاړ وي، ځکه چې دوی د بل چا نه بلکې د بادشاه په محل کې پیدا شوي وو. ها نو اوه ولې تاسو دواړه یې دې محل ته څنګه راغلی؟ دا دواړه د غواګانو په حرم کې ګیر کړو، ښه سخت کار ترې واخله او یو میاشت په روپۍ نه ورکوې. او دغسې بادشاه جمال او ښځه یې د غواګانو په حرم کې ګیر کړي. سړیه زما د املا خو داسې درد کوي چې دا لالچ هم نه وي کولی، اوس به هم ښایسته ژوند تېروو. ښځې یو میاشت له دا ګیا خدا
ځکه چې لوټی خو لالې نه راکوي. دغسې جمال او ښځې ته د خپل لالچ سزا میلو شوه او بل طرف ته بادشاه په هغه مال او دولت باندې د کلیواله دپاره کارونه شروع کړل او دې نه پس ټول کلیواله په خوشحالۍ ژوند تېراوه.